سلامونه ملګرو. الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي ویډیو د یو نوي موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، ډېر داسې ملګري دي هغه ګیلهمن دي چې زه ستاسو د پوښتنو ستاسو د کمنټونو جوابونه نه درکوم. ما بارها ځلې دا خبره تکرار کړې چې ستاسو د ټولو کمنټونو ستاسو ټولو پوښتنو به زه جواب درکوم انشاءالله. زه یو پوښتنه هره ویډیو کې راخلم او په هغې خبره کوم. خاص کر زه کوشش کوم که کومه پوښتنه ډېرو ملګرو کړې وي نو هغه او مهمه وي او هغه عاجله وي نو هغه زه لږ مخکې کوم. بل زه به ستاسو ټولو سره زما دا وعده ده انشاءالله زه به ستاسو ټولو پوښتنو جواب درکوم، تفصیلي معلومات به درکوم، ویډیو به انشاءالله جوړوم. ستاسو ګیله په ځای ده، ولې زه هم دلته کار کوم، ورسره درس هم څنګ کې وایم، نو مصروفیت ډېر زیات دی. تاسو ته ژوند دلته بهتره معلوم دی، نو زه کوشش کوم څومره چې هم ما سره فارغه وخت پیدا کېږي نو زه هغه ستاسو دپاره ستاسو بخښنه غواړم ستاسو پوښتنو جوابولو لپاره درکوم. دغه معلومات تاسو ته اماده کوم، دغه معلومات راټولوم او تر څو تاسو ته یو ویډیو پرې جوړه کړم نو زه ستاسو ټولو پوښتنو به انشاءالله زه جواب درکوم. ښه ملګرو، کومه پوښتنه چې ما نن راخیستې هغه ډېره ضروري وه، غوښتل مې دا ډېره عاجله وه چې زه په دې ویډیو جوړه کړم. 3-4 کسانو ما نه دا پوښتنه کړې وه چې آیا زه کیمپ پرېښودلی شم یا زه غواړم چې کیمپ پرېږدم او زه دلته ډېر زیات تنګ شوی یم او که زه چیرې کیمپ پرېږدم څه به کېږي. حتی په دې باندې مخکې هم یو ویډیو تېر وختونو کې یو ویډیو هم جوړه کړې وه، خو دا ډېره ضروري او عاجله موضوع ده نو ځکه مې غوښتل چې زه بیا تاسو ته یو ویډیو جوړه کړم، تاسو له بیا دغه جواب درکړم. ګورئ ملګرو، که چیرې نن سبا قانون بدل شوی دی، پخوا که تا کیمپ چیرې پرېښودو بیا هم څه داسې تا باندې اثرات نه غورځېدل یا داسې که مشکل تا ته نه جوړېدو، خو که چیرې اوس نن سبا قانون بدل شوی دی، که چیرې اوس ته کیمپ پرېږدې نو تا باندې روپۍ بندېدلی شي، کومې فی چې کومې روپۍ تاله درکوي یا په تا بندېدلی شي، بیمه په تا باندې ودرولی شي، نو تا ته مشکلات ډېر پېښېدلی شي. بلکې په آینده کې بیا ته کیمپ ته نشي تللی، ته کور نشي اخیستلی په اسانۍ سره، دا په ستا دوسیه کې دا جمع کېږي. نو بهتره خبره دا ده چې تاسو کیمپ پرېنږدئ. بل اکثرا ملګري دا شکایت کوي چې زما هلته زړه تنګ دی. زه نه پوهېږم چې څنګه زړه تنګي تاسو هلته لرئ. اکثرا ملګري ډېر کوشش دا کوي چې دوی پاریس ته راشي او یا د پاریس نه بیرون لیږلي یا دلته خپلوان یا ملګري. نو ګورئ ملګرو، پاریس چېرته تللی نه دی، تاسو اسناد واخلئ، تاسو انشاءالله تاسو بیا هم پاریس ته راتللی شئ. تاسو په هیڅ حالت کوشش وکړئ چې کیمپ پرېږدئ، تاسو کیمپ کې پاتې شئ تر څو ستاسو دوسیې صحیح مخکې لاړ شي، تر څو تاسو ته مشکل جوړ نه شي، تر څو ستاسو ژوند دلته سخت نه شي. احیانا په تاسو چیرې پیسې بندېږي نو ستاسو مشکل دلته ژوند ډېر مشکلاتو سره مخ کېږي، ستاسو ژوند سختېږي. نو ښه خبره دا ده چې تاسو په کیمپ کې پاتې شئ. کیمپ کې دلته تاسو سره ډېر ملګري. کوشش وکړئ فرانسوي ژبې له وخت ورکړئ، دلته فرانسوي زده کړئ. یو خو به تاسو دې سره مصروف یاست، تاسو هغه زړه تنګۍ به هم لرې شي، بل څه نه څه ژبه به تاسو زده کړئ او انشاءالله چې کله تاسو اسان راغله او ستاسو ژبه زده وي نو تاسو ته کارونه ډېر دي. نو کیمپ بالکل مه پرېږدئ. زه دا مشوره هېچا ته هم نه ورکوم. تاسو باندې بالکل که چېرې تاسو نن سبا کیمپ پرېږدئ، تاسو باندې روپۍ هم بندېږي، ستاسو بیمه هم ودرولی شي، تاسو ته نور هم مشکلات پېښېدلی شي. نو بهتره خبره دا ده چې کیمپ پرېنږدئ او کیمپ کې پاتې شئ. دا ستاسو دپاره، ستاسو دوسیو دپاره دا ډېره ښه خبره ده. نو ملګرو، دغه موضوع لږ عاجله وه، دغه سوال لږ عاجل و، نو ځکه مې غوښتل چې زه په دې باندې یو ویډیو تاسو سره جوړه کړم او تاسو سره دغه ویډیو شریکه کړم. نو الله دې وکړي چې ملګرو دغه معلومات اخیستي وي. تر بل ویډیو پورې په الله سپارم. په مخه